الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حاضرینو او سامعینو د خوږ دین اسلام ورونو او خویندو، الله منګه او تاسې باندې ډېر غټ احسان کړی دی چې الله منګه او تاسې له توفیق راکړه چې دې وخت کې د الله دین کې موږ مصروف شو. امام شافعي رحمت الله علیه ویلي وای د دې وخت مثال د تورې دی، که په توره د دشمن وو نو خطخه یعنی ستا د لاس نه اخلي او بیرته تا پې وایي. الوقت سيف ان قطعت به والا قطعك. د دې څه معنی ده؟ مقصد د خبرې دا دی دا ټیم او دا وخت د دې د تورې مثال دی. که د الله دین کې د دا ټیم مستعمل کو نو وخت دی کې وو، او که بیزه خبرو کې دی مستعمل کو نو ته دی وقت وانی. نو منگا و تاسی چیسی عباس گرزیدو نو دی وقت منگوالو ذکر دی ٹیم با اللہ تپوس گئی. اس منگ ناستی و دا اللہ دین تا نو الحمدللہ منگا و تاسی لگیو او منگا دا وقت وو. سبا چې قیامت کې را پاڅېږو نو زمونږ په عملنامه کې دا نن کېناستل دا به هم لیکلي انشاءالله، ځکه دا د الله خبره ده او رب العالمین د وعدې خلاف نه کوي. الله وایي که د ذرې عمره نیک عمل دې کړی دی نو هم وبیني. بعضې سلفو لیکلي دي چې بعضې شیونه دا په بازار کې نه پیدا کیږي، لکه یو د هغې نه پلار او مور دي. بختور انسان هغه دی چې د هغه پلار او مور ژوندي او دا د دعا اډه او مرکز دی موجودي. تاواني انسان هغه دی چې پلار او مور یې ژوندي خو د هغې خدمت هم نه کوي، دعا هم ترې نه اخلي. یو ځل چې د پلار مړ شو مور دې مړه شوه، بازار کې داسې دکان نشته چې ته ورشې او ځان له پلار او مور پکې والې، او که چا اخیستی موږ ته یې موښی. دویم په هغې کې وقت دی
دا وقت داسې یو شی دی چې دا په پیسو باندې که بیا اخلي دا یو سیکنډ چې د ګړۍ کې واوړي که دا ټول جومات د ډالرو ډکو او الله دې ورکو د الله نه زیاتی. دریم په هغې کې هدایت او نیکبختي ده. هدایت داسې شی دی دا په پیسو نه میلاویږي، په ښایست نه میلاویږي، دا په ډول او په قومیت او په نسب نه معلومیږي. دا د الله یو خصوصي فضل دی. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین او یشرح صدره للدین افمن شرح الله صدره للایمان. د قرآن کریم دا نصوص دي. خبره مې دې پورې کوله چې د الله من باندې ډېر احسان دی. چا چې د باندې احسان وکړ د هغې شکریه به ادا کړي. نو موږ له الله د شکریې چل نه راځي چې موږ داسې کم لفظونه وویو چې په هغې ته زموږ نه خوشحاله شي، خو دونه به وویو چې اللهم لک الحمد كله ولک الشکر كله او الحمد لله على نعمه الظاهره والباطنه. د الله ښکاره او پټو ټولو نعمتونو باندې د الله حمد دی. زما ورونو د نن ورځ کې الله دې زما ذهن کې لږ ښې خبرې راولي. لکه دا د خولې نه خبرې وتله او هغه داسې خبرې چې د مخلوق او د انسان د ځان د هدایت دپاره وګرځي. دا په سوچ نه کېږي. کار څونه سوچ برابر کې ته به یو شانې خبره کې خوله به دې بل خوا روانوي. خو دا د الله یو خصوصي فضل دی. دا د انسان د خولې نه ښه خبره رایستل او د بل په دماغو په زړه کې ځای نیول او د هغې نه خیر اخیستل. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. دا د الله فضل دی. الله دې زما د خولې نه د خیر، د دین، د ایمان، د قرآن او حدیث خبرې راوباسي او ما له دې الله د هدایت ذریعه وګرځوي. تاسې هم ټولو مؤمنانو له دلته موږ مخکې بیانونه کړي دي، نن هم وکړه او بیا به هم کوو چې څو پورې ژوندي وو، ځکه موږ د الله د دین مزدوران یو او مزدور چې څو پورې مزدوري به کوي. نو چې موږ څو پورې ژوندي وو انشاءالله د الله د دین مزدوري به کوو. که موږ خوشحاله وو که خفه وو که تکلیف او که راحت وي، موږ الله همدې له پیدا کړي وو او کوم شي له چې الله پیدا کړي بیا به هغه کې کوې نه کړي، بیا د الله جهنم ته غورځوي. په نن درس ډېر زما تاسې به خفه کېږئ نه، خو د مدرسې طالباتو ته به زما نن ډېر درس وي انشاءالله. داسې سړو ته به هم پکې او د مدرسې طالباتو ته زما به نن درس وي انشاءالله. دونه یو خبره ده چې دنیا کې د کامیابۍ سبب هغه ایمان او نیک عملونه دي. د چا چې ایمان او عمل نیک شو نو الله وایي دا سړی زما دوست دی، دا سړی زما څه دی؟ زما دوست دی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سورہ مریم نه کنه هغه خلک چې ایمان راوړي، عقیده برابرې، وعملوا الصالحات، نیک عمل کړي. نیک عمل څه ته وایي؟ ابن کثیر وایي چې د قرآن او حدیث سره برابري. بیزاوی وایي فالصالح من الاعمال ما سوغه الشرع وحسنه، چې شریعت ورته ښوی دی. ابن قیم جلال الافهام کې وایي نیک عمل کم دی؟ المقید بالکتاب والسنه والخالی عن الریاء والسمعه. ریاکاری پکې نه، شهرت پکې نه، او د ځان نه نه قرآن او حدیث پسې تړلی شوی. دا نیک عمل دی. الله دې زمونږ او ستاسې صحیح نیک اعمال نصیب کړي. په ایمان او په نیک عمل باندې الله سبحانه وتعالی د الله دوستی ورکوي. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا.
نه. بیا دلته یو سوال دی چې ایمان به موږ څنګه پیژنو، نیک عمل به موږ څنګه پیژنو؟ ورپسې ټوخ آیات کې الله وایي فإنما یسرناه بلسانک، قرآن راواله، مدرسې له راشه، حدیث راواله چې ایمان او عمل وپېژني. بیا دا ایمان او نیک عمل سورہ النحل کې الله وایي چې چا ایمان وکړ نیک عمل یې وکړ، که سړی یو که ښځه یې، نو فلنحینه حیاتا طیبه، زه به د پاک ژوند ورکړم په دنیا کې، په قبر کې، زرکدن کې، حشر کې. او دا ایمان او نیک عمل په دې باندې الله یو کور ورکوي. څه شی ورکوي؟ کور ورکوي. نو کورونه دوه قسمه وي، یو ناقص کورونه او یو کامل کورونه. نو د قرآن یو آیات ویم او داسې لږ غوندې به شرح وکړم، تاسې به هم راسره سوچ وکئ، پکې فایده به ترې والو. الله وایي وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورې بقره کې وایي هغه خلک چې عقیده برابره ده، سړی دی او که ښځه ده، دې ته به الله نه ګوري، او عمل یې کړی نیک، نو الله وایي ان لهم جنات، زول جنتونه ورکو. جنت یو کور دی، نو کله کوري اوبه کې نه وي، نو الله وایي تجري من تحتها الانهار، اوبه به ښې ډېرې، پی به وي، ګبین به وي، شراب به وي، او صفا اوبه به وي. مثل الجنة التي وعد المتقون، سورة محمد کې الله وایي. نو کله کور یي، لږه توجه کوئ، دا ډېر عجیبه آیات دی. مبشر څوک دی؟ زیری چا ورکړی دی؟ الله. مبشر لهم څوک دي؟ مؤمنان. مبشر به څه دی؟ جنت. سبب د بشارت څه دی؟ ایمان او عمل صالح. صفات د جنت څه دي؟ کور دی، ښه کور دی، بنګله دی، د غره سر کې جوړه کړې ده، اوبه نشته، پی نشته، د مزې شیونه نشته، دا کور د کمال دی؟ نه. الله وایي جنات تجري من تحتها الانهار. کله کله کور وي، اوبه هم پکې ډېرې، د سمندر جزیره کې اوسېږي، میخ هم ساته، پی هم پکې ډېرې، هر څه کې خوراک نه وي، اوبه خوړل کېږي نه همیشه، او څه به کوي؟ نو جنت کې اوبه هم شته، خو خوراک هم شته. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، کله خوراک کې خو سړي له چل نه ورځي، دا څنګه مخرمه ناشنا سړي له امرود ورکا، نو کله وایي تړکاو ته کوم، او کله وایي سیخ کې پاخه کوم، که څه پې وکړم، نووتو به متشابه، یو شان وایي چل به متیای. نو کله کور وي، خوراک هم پکې، هم پکې. قرآن ته ګورئ عجیبه آیات دی، تدبر پکې وکئ. کور هم شته، اوبه هم پکې دي، رزق هم پکې دی، پراخه پراخي ده، خو ملګری نشته دی. بیا هم سړی خفه وي، ملګری څوک وي؟ هغه دغه یې ده، ښځه ده، دا ښه ملګری دی، صاحب الجنب دی. اکثر دا مسافر چې مسافرۍ له لاړ شي، موږ کله چې لاړ شو، نو کله وایي مور مې یاده شوې، او کله بل تپوس چې وکړي مور یې مړه، یا ساده به ښځې ته مور وایي. دا یې داسې کله دا څوک چې بعد سفرونه یې کړي، هغو ته به پته وي. نو کله کور یي، اوبه یي، خوراک یي، خو ملګری نه وي. نو الله څه وایي؟ ولهم فیها ازواج، او ازواج هغې جوړی ته وایي چې د طبیعت سره برابره وي، همزولې به یي، شکل به یې ښایسته وي، اخلاق به یې ښایسته وي. او رب العالمین یو نمونه پیدا کړی دا، خیرات حسان او حور مقصورات فی الخیام او لم یطمسهن قبلهم انس ولا جان. دا د قرآن آیاتونه پسې به یې ولګوه. کله کور وي، خوراک وي، څښاک وي، ښځه وي، خو ښځه د 12 ضلعو بد اخلاق کوي، شپه او ورځ نه تېرېږي. سړی وایي چې الله دې خمسه څه وکړمه، نو الله څه وایي؟ ښځه یي، د دنیا خیره نه خچنه پچنه یي، نو الله وایي ازواج ښځې به یي، مطهره، اخلاق به یې پاکي، شکل به یې پاکي، خبرې به یې پاکي، عادات او خویونه به یې وي. او مطهره کې وایي مبالغه کې تکثیر معنی ده،
اسم مفعول کته کې واړې نو معنا د الله په کارخانو کې صفا شوی نو چې الله صفای کې هغه به صفای. مفسرین وایي زکام بنئ، حیض بنئ، نفاس بنئ، پاکی بئی خواه. نو کله کله داسې وي ملګرو کور می، خوراک می، ملګري می او رزق می، ښځه می خفا کوي، اخلاقي خو د هوټل شپه وکړي او سهار تېزي دا هم د کمال کور نه دی. بیا پسې هسې زړه یې خوږېږي وایي څه ښه شپه ووایي. نو الله وایي وهم فیها خالدون، خلود به هم پکې. دا داسې کور دی بیا به د دې نه وتل هم نه وي. دا الله په څه ورکوي؟ وبشر الذین آمنوا، زړګی صفا کا، وعملوا الصالحات، اعمال صحیح وکړه. په هر عمل نه خلاصېږي، هغه عمل باندې به خلاصېږي چې هغه نیکي. نو په ایمان او په نیک عملونو باندې انسان ته الله عزت ورکوي. دنیا کې به عزت دی او په آخرت کې به عزت دی او په قبر کې به عزت دی او که بل او بل او بل او څونه عزت دی. د دې عبادت د خپل یو عزت دی. دې وجه نه علما وایي د سلفو یوه اصطلاح ده چې د عباداتو ته به ابتلاعات نه وي، چې دا ابتلاعات دي. دې ته به لذات او حلاوات وي، خوندونه دي، مزې دي، خوندونه دي. صحابي ولاړ دی غزوه د ذات الرقاع کې غشي پې لګي، محمد رسول الله ته وایي سلام به دې ګرځولی وی. وایي صورت مې شروع کړی و، غالبا سوره طه ده، دونه مزې را کړې وه درد یې زما نه هېر کړی و. امام مالک دی 14 ځای لړم چیچلی دی. شاګرد ته وایي شا وګوره څه دي؟ دا رنګ یې تورېږي او زړېږي. ورته وایي چې لړمانان دي خو درس به دې بس کړی وی. وایي ما چې حدیث ویلي، وایي ما چې ځکه نه د محمد رسول الله څخه خبرې کوم، ما له یو خوند را کړی و، یو مزې راله را کړې وه. شیخ عبدالقادر جیلاني دی لوی ځوان چې ورته وایي د بغداد لوی ولي. عبدالقادر جیلاني ته بادشاه خط رالیږي چې راشه زه به د لنګرم چلومه او ما سه به یې او زما به قاضي او ما سه به ټیم تېرې او د فارسی کې خط لیکي بسم الله الرحمن الرحیم او ورته لیکي چون چتر سنجرې رخ بختم سیاح باد در دل اگر بود هوس ملک سنجرې. الله دې د سنجر د بادشاه د تورې چترۍ په شان زما مخ تور کي، ستا بچی زما مینه زړه کې راغله. چون چتر سنجرې رخ بختم سیاح باد در دل اگر بود هوس ملک سنجرې. بادشاه ته وایي ته لیونی دماغ دې ودنګلې بچی کې مزې دي، خوندونه دي کې. هغه وایي زانګا کې خبریاب تم زمون کنې نو شب زه چې نیمه شپه کې تورتم کې الله ته ولاړ او په ګریوان مې اوښکې را روانې او دا سلګۍ وام او دا مزه را یاده کړم او یو طرف ته دا خوند کړم او بل طرف ته ستا او دا د نیمروز دا بادشاهي خوند کړم. نو من ملک نیمروز به یک جو نوې خرم، والله که په یو ورپسې زه دا د نیمروز بادشاهي والم. عبادات حلاوات دي، عباداتو کې خوندونه دي، عباداتو کې مزې دي. الله دې موږ او تاسې په دې موضوع باندې پوهې. دویم شی دی زما ورونو هغه د تباهي او د نقصان شی دی چې هغې ته معاصي او ګناهونه وایي. ګناه دا د جاهلانو کار دی. امام بخاري وایي المعاصي من امور الجاهلیه، د ګناهونه دا د جهالت د زمانې عمل دی. او د مؤمن صفت دا دی چې د الله خلاف نه کوي. د فرشتو صفت دا دی لا یعصون الله ما امرهم. او بیا موږ د قرآن تاریخ ذکر کړی دی. ډېر قومونه چې رب العالمین په ګټو ویشتل او الله تباه کړه، لکه قوم لوط شو. او دا ځمکه به الله الټه کړه، جبریل وزر لاندې کړو او اوچتې کومې ښکته راویشته. بعضې اصحاب سیر لیکي چې په اسمان کې ملایکو د سپو اوازونه اورېدلي وو. قوم لوط الله ولې تباه کړه؟ ګناهونه یې کول، ګناهونه یې څو ګیرې خرولې، ګناهونه یې لواطت یې کوو، د میلمه بېعزتي به یې کوله، د انبیاو بېعزتي کوله، ایمان او عمل صالح یې پرېښود.
اللہ تبارک آن خداوندی کہ ہنگامی سحر کرد قومی لوط رازی روز بر آغا اللہ چه دا سبا وقت کے دا لوط علیہ السلام قوم تباہ کر اسے کہ من دا اللہ خلاف کو اللہ من تباہ کی دا گناہ پا وجبانے اللہ قارون پسمکا کے ورنہ نیستی مستی وکڑا مال وسو مومنانو تبیل لا تبرح وابتغی فیما اتاک اللہ الدار الاخرہ قرآن جنت طلب کړه مستی مکوا هغه ویل انما اوتیتو علی علم نظم خپل کمال دی الله زمکه ته ویل دا کمالی د کمال سراخ کا فخسفنا وبه وبداره الارض محمد رسول الله وی زمکه ولدی کې ورګي د قیامت پورې ورکته روایت سرمایداری چې ګناه وکړه الله ختم حامان چې د دنیا وزیر وو او ځان ته به سویلې خو چې د الله خلاف وکړه الله تبارک اگر فرعون جزان تے ویلی زد مصر بل الہ نمانما ما علمت لکم من الہ غیری انا ربکم العلا اللہ ونیو و تباو بربادی سورہ یونس کی چرازی 90 نمبر آیات کی حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذي آمنت بھی بنو اسرائیل در ولیشتی ما دنیا راخ کلی دی اللہ تبارک ولی فالیوم ننجیک ببدلک اللہ ویزر بارتا غرزون چی در استانو دو پارم یو نخش فرعون تباہ شو اوبو تباہ کا اگا اوبو چی خلق ازکی بدن بی اخی فرعون غرق کا ولی غرق ونونی کریو موسیٰ و بن اسرائیل خلاش ولی ونونی نو کری ایمان و عملی نیو د شعیب علیہ السلام قوم چې الله په سلسله راوستا او په ورېځ کې په عذاب راغی چې د ورېځ نه بارانونه کیږي الله دې تباہ کړ ولی د شعیب خلاف او کو ایمان را نه و ګناي وکړه پیمانو کې به تا نقصان کو وزنونو کې مفسدين قران ته ویلي او دا ترتیب قوم نوح چې الله ټول عراق په وبو غرق کړ او دا کشتی کې لږ خلک الله پرې خو ولی ګناهونه کول هغه قریش چې هغه په عربو کې ځان ته به څویلي چې راوتل بترم ورئاء الناس خلق ته ځان خود او کله چې ابو سفیان خلاص شو نو سړی راولېږه زمزم غفاری او الله شپدې سټ مکی والا ته وې شعیرکم قد نجا قافلہ خلاص شمر آسی ابو جہل بی دین رافات سے بیت اللہ مخیط ودرد ایراجہ میں شیعرب نو تاویوی سوانان دب کشتاوی طول زوانانیو وَإِلَّا مُحَمَّدًا قَتَلْتُمْ یو محمد رسول اللہ مرمک وَلَلْ قَوَاعِبَ أَرْدَدْتُمْ پیغلی جنکی لمدینے لبوتلی اغم تیرانا وستی دون بی غیرت ہوئی قومو قاتلو بمن قاتلتم پاچی گئی خزی تیرا ولی او چی چوک مخی درات سر ولی ہوا وی ابو سفیان و توی اخلاص و مرازی دی وی چی لا نرجو حتی نرید بدرا علبا واپس کی گو چی بدر تلرش فنشرب الخمور شراب بوزگو وننحر الجزور وخان بالرکو او وتغنی علینا القیلان المعازل ډمې به وګډېږي رباطونه به ووایي علم لیکي وایي په زیاده دي چې دی وخلل چې خپل سرونه یې وخوړل په زیاده دي چې شراب وڅکي وایي شریبو په غسل منایا د مرګ ګیلاسونه یې وڅکل او په زیاده دي چې جنکۍ ورته رباب او سورني او باجي ووایي نو ناحب علیهم النوایح ښځو پرې ویرونه شروع کړل دا ولې د الله د دین خلاف وکړ هغه خلکو چې د الله د دین خلاف وکړ او محمد رسول الله به د خپې نه نیول او کوي ته ورسول قلیب بدر ته او د الله نبی ته راغی او ته وایي څنګه د الله وعده به می ته کنه عمر سے بتوي چې مړو څه خبرې کې وستانه خاوري قتاده ابن دعامه سدوسی مفسر قرطبی قول نقل کړی دی چې احیاهم الله لما قالوا د نبی معجزه والله تعالی ژوندۍ کړه ابو جهل د دوه وړو د الله سمړ شو معاذ او معوذ عبدالرحمن ابن عوف وی ما ته ویل رسول الله ابو مشر ابو جهل کوم دی باندې ولی و زما پیغمبر ته کنځلې کړي قسم په الله کرانه خلاص واړو په لران و چرال د دوړو توري سره وی چې شه مو غزاوخه
مازیګر رسول الله عبدالله بن مسعود ته وایي ته ورشه ابغي عدو الله د دشمن وګوره چې راغی د سلګۍ وي رسای په دې خېټه مې ورودانګلې ولا ما ته چې امرت عدو الله بخاری دې کلماتو کې چې ګوري سم زړه په یخیږي یخشي د الله دشمن ما ته نه خلاف مکو وای دا بيدینه به ویل چې وحل فوق زاد من قتلته یو سړی مو دې څه تر هم کړی د بدبخت بچي وای دی وته ویل چې محمد رسول الله ژوند دی وای ما چې وای ډېر ته ویل چې ابوبکر هم ژوند دی عمر وای چې دا څنګه ژوند دي ما چې ستاسو شرم د پاره الله ژوند دی پرې کی چې تاسو دې نه کیږي وای چې یار یو شنه اغاګ براته دا غږ څه شی وای ما د ملائکو وای خوشاله شو ازما د ترونو زامن رسول الله ته تاسو زنه مو چې د ملائکو وجلې ما دا دین انسان وای چې نو مسعود یو دوه خبرې ورته وکړه څنګه وجنه خو مې سم نه مې پرې دی او یو محمد رسول الله ته ویو چې فلولا ان غیر بني کارین قتلوني مړه زمیدار او انصار او بچو دې مړ خدا باندې واده سبب چې نه کوي تنبل وای او وای بچي ابو الحکم ابو جهل وړو ما شومان مړ او دوی مو چې ما وجنه الاله کنه پرې دې منستر کې نسری دي په دې څټ کې به د کتالال کې دا ورمېک باندې کلاو پرې دي نو چې دا مړی کنه ازما را څټ کې سوق پروتي نو چې نه کوي وای چې د وخت مشانه څټې دی دا کافر دسي وجل غواړي چې زړونو له قبرونو له دار مانځان سوي سي دا ولې دسي ذلیل شو وابو الحکم ته خو قریشي وي ته خو د نبی سلام خپلوان وي ته خو د بیت الله خادم وي قرآن ایمان او نیک عمل دې پرې خود ګناونه دې شروع کړل الله تبارک و تعالی ګناه عزتمن خلق تبا کوي بني اسرائیل ډېر تکړه خلک الله تعالی حکمتونه وی دې حکمتونه جوړ کړ الله وت سجده وکي دې په بناټو ورننه وتل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم الله په دسي عذاب را ولېګو فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا الله له شکلونه بدل د بشرانو نه خنزیران جوړ شو او د کشرانو نه شادوهي عبد الله بن عباس وی د مؤمنانو ته کتل او جړل به وای دی په کوي چې ولې موږ دې ته نو ویل چې دا ګناونه مکوي جړل به د دې کپڑے به کوئی کولې وای درې ورځې به الله ختم کړ تباہ او بربادي دا شادوګان دا غو د نسل نه دي ځکه دا د دې نمخ کې جدا قوم دی الله شادو خنزیر د انسان نه جوړي د ګناه په وجه د بخاری او حدیث ته ویل کتاب الخلائق کې بخاری حدیث راوړل دی بنی اسرائیل کې یو قوم دا ورک شو بالکل لو سار انبیاء وقت لو یرا منګکان په ډېر ګرځېدل نبی صلی الله علیه وسلم وی زما ګمان دا دی ما اوراها الا الفاره دا منګکان الله دا غي نه جوړ کړ الله کې منګک جوړ عزتمند انسان که ګناه دی وکړه قسم بالله الله نه وړو کې منګک او بيشو جوړي بيشو خو پاک خدای ټوټه په پاک کړه او رسول الله علیه وسلم تچاوی نه دې څنګه پیژنې چې منګکان دي جوړ شوی وای بنی اسرائیل باندې د وخی په بندو منګک ته د وخی په کې د نیز کی د ګډې او بيزیو ته کې دې ما ورا الا الفاره د ګناه په وجه د انسان د خنزیر جوړیږي د بلعام نه الله سپه جوړ کړ ولې دې جوړ کړ اخلد الى الارض واتبع هوا دنیا پرس خواهش پرس شو ګناه دا خلقو ابو یقسوم ابراهیم ابن صباح الاشرم چې شپېته زره فوجانو صد حبشو را روان تفسیرات بیت الله ورانه لا خلقو جګړې به کولې نو پیل راوته د مسلمانانو درې ورځې جنگ یې وسوکه نو د شپېته زره فوج صد درې کسان درې ورځې جنگ اخر نو پیل ونیو نو پیل وته وی ما وجه نه او زبط د عربو لارې خیر هغه سید او چې روان وکړه او د وادي محصر تر ورسېدل عرفات څخه نږدې چې راوځي دغه طرف ته مزدلفه طرف ته دغه کې یو کاند ده د الله نبی ول منډه والي په دې وسم د الله قهر وري دلته وای ما وکتل مرغان رال نو په وای ما منډه شروع کړې وای چې منډه مې شروع کړې
او دا ټاقا شوه د مرغانو. د دې نه مخکې عبدالمطلب د نبي سلام تروله راغلی و، د ده 100 اوښانې نیولي وو. ورته ویل څنګه راغلی؟ وایي دې له راغلی یم چې زما اوښان پرېږدي. هغه ویل ما ویل چې ته به وې چې بیت الله پرېږده، ما محمود اتي راوستی دی، زه یې بل سیټ راوړم. هغه ورته ناشنا جواب کوي انا رب الابل، زه د اوښ مالک یم، وللبیت ربا لا شریک له، د بیت الله مالک دی، دویم برخدار نه مني، شکل به دې وران کړي. او کله چې دا لاړ نو د بیت الله غلاف یې ونیو او جغ یې کړه عبدالمطلب، یا رب لا ارجو لهم سواک، یا رب فمنع عنهم حماک، ان عدو البیت من عداک. الوسی لوی قصیده ول راوړې ده، الله د بیت الله حفاظت وکړي. بچی ویسل سار وختي عبد الله د محمد رسول الله پلار راولېګو. ته وګوره بچی څه چل وشو، تیز را روان و. تاریخ لیکي عبدالمطلب ویل څه خو وشو چې راورسېد وارخطا و. وایي بابا جان هغه وایي څه وی؟ وایي د یمن او د عراق د طرف نه مرغان رال او تور تور مرغان وو. انها لتیر غریبه او ما هي بنجدیه ولا تحامیه، نه د نجدو او نه د تحامی. او کاڼي سو گزار به کو، او چې په سر به لګېده د خپې پورې د خوشایانو شانه به انسان کېده. ښه ټمبک دې ته وایي. او ابراهه وتښتېده، او کله چې د حبشو بادشاه له ورغې هغه ورته ویل فوج دې تباه کړ. بس وایي داسې چل وشو چې راووته هلته پسې مرغه ورورسېد، ټکې کې ویست. الله تباه کړ. ولې الله تباه کړ؟ د الله د دین خلاف د توحید او د سنت د مرکز د بندولو اراده وکړه. د نوبل ښځه وه رودینا، د ښځو د خپلې په سر پورې بې ماډله خبره کوي. کله د نوبل ته یو ځل وایي نوبله ته ما ته لا پکې ته چې هغه ابراهیم نه تښتېدلی وې، کېنه تښتېدلی سړیه. او ته داسې کتل وایي رودینه ته لو رأیت ولم تریه، ورودیني هغه د کاڼو خړسا دې نه وه لیدلې چې ما ویلده چې دا ټقا به خطقه. سبحان الله. او فکل القوم یسأل عن نوبل، هر سړي به ویل نوبل څه شو، نوبل څه شو، کأن علیه للحبشان دینا، لکه نوبل چې د حبشو د ښځو قرضداری دی. زما د خبرو مقصد دا چا چې د الله د دین خلاف کړی دی، ګناه یې کړې ده، الله په ګناه باندې انسان تباه کوي. د دنیا یو لوی بدماش شو چې په دنیا 4 خلکو حکومت کړی. سلیمان علیه السلام ذوالقرنین دا د مسلمانانو نه و، او بخت نصر او نمرود چې دا د کافرو نه و. او نمرود چې د الله د دین نه خلاف وکړه او ویل زه رابېمه. سوره بقره کې چې قصه ده. عبدالله ابن عباس وی الله په د ماشو فوجونه راولېږل، ارسل الله علیه بابا من البؤس، او غوښې به یې ترې وخوړې، ډوکې به راوغورځېد، او د ده دماغ ته یو ننوت. چې ننوت مزدور یې نیولی و، دماغ را ټپاوه، بنګار به یې ختم. هغه ویل څو پورې به دا دماغ ټکوم، دا صحیح ټکول غواړي. سر کېده چې صحیح له وټکوم، پل کې راواغسې یو غره دي ویسته ټوټې ټوټې، وایي د ماشي سمې مړ کړې. دا چې د الله د دین خلاف څوک کوي، ګناهونه کوي، الله سبحانه وتعالی الله په ماشو خوري. ګناه چې څوک کوي الله یې مخونه ولورانوي. د ګناه په وجه انسانان باندې د غم کېږي. دا ان العبد لا يحرم الرزق بذنبه يصيبه، انسان چې ګناهونه شروع کړي الله یې رزق ولا کموي. عبدالله ابن مسعود ویلي ما نه چې کله ګناه وشي زما د ښځې اخلاق هم خراب شي، او زما خوا چې بیا لشي غفلتي وایي. د ګناه اثر په حیواناتو او په دې باندې کېږي. ګناهونه مه کوئ ورونو، د ګناهونو نه ځان وساتئ. بې حیایي مه کوئ، د بې حیایي نه ځان وساتئ. دا مردارې موبایلې چې دا ګندونه کېدي دا زموږ ایمان خرابوي، زموږ دماغ خرابوي، زموږ مدرسې خرابوي، زموږ طالبان خرابوي، زموږ بوډاګان او ځوانان خرابوي. الله دې د دې په کارخانو باندې اور ولګوي چې دا شی ختم شي. خلک وایي موږ به څه کوو، پخوا خلکو څه کول، الله به نور اسباب جوړ کړي. د موبایل والا خفه نه شئ، خو دې شوګر ډېر نقصان کړی دی، خاص کر ښځو له. دا د کیمروي موبایل دا ډېره لویه فتنه ده. مؤمنانو ښځو ته وایم او خاص د مدرسې طالبانو ته د الله نه ویریږئ. هغه وخت یاد کړئ چې ژوندۍ جنکۍ به په خاورو کې ښخولې،
امام دارمی اولنی حدیث راوړی دی. صحابي د محمد رسول الله مخې ته ناست دی، جاړي. ولې جاړي؟ یا رسول الله یو ګناه رانه شوې. څه ګناه؟ سفر باندې تللی وم چې رالم کور کې مې زه چې تلم لور مې شوې وه، ښځې ته مې ویل د دې مه خوره که ختم یې کړه، خښ یې کړه. ګینۍ لاړه، بیا راله ما دا به د ګاونډي لور ده وایي. بیا مې ولیده چې رالم بله ورځ کمره کې ویده وم. ما چې څه یې لویې وه که دې وجنم دی. وایي چې څه خو به نه وې؟ ما چې نه وایي چې ستا لور ده ډېره ښکلې وه، زما ملګرې نه وه، ما پرېږده. هغې ویل ښه. دا صحابي وایي سهار مې دا لور را روانه کړه، معجزه د ماماګانو زینب یم. دا لور راته وایي پلاره کوم خوا مې بوځې؟ ما د ماماګانو له. ډېر په خوشحالۍ روانه ده، د ورک پلار سره روانه ده. پلار نه دی، خامار دی، ښه بچی خوري دي. وایي یو شړ بنډر کویله مې بوتله. دا واقعه غالبا قرطبي سوره نحل کې لیکلې ده. ما چې زویا ته کته وګوره، غابه چې ورته وایي، وایي چې ویې کتل دیکه مې ورکړه، ما پسې ټینګه شوم. اوس څنګېده راته ویې ویلې چې پلاره انسیت عهد امي، د مور بیبي خبره دې یې راکړه، ما مه وژنه، خیر دی. وایي ما را روانه کړه، بیا راباندې شیطان غالب شو. فالقیتها فی البحر منکوسه، خپې پورې منختې وه او دیکه مې ورکړه، الټه لاړه قبر ته. څنګېدله چې پوه شو چې مړه شوه، نو زه ترې واپس شوم. رسول الله ورته وویلې اعد علیه، دا خبره بیا وکړه. وایي چې بیا یې وکړه، فرق لها رسول الله رقه، نبي سلام په ژړا شو او ویې ویل که د جهالت په عذاب مې ګناهونو مې چاله عذاب ورکولی، نو ته مې نن نه پرېښودلې. ای د مدرسو خویندو، ای عامو مؤمنانو، شکر وباسئ چې د دې شرم نه الله بچ کړی. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هغه جنکۍ دي، هغه ښځې دي چې د مالدارو، د مردارو، د بدعملو خلکو په کورونو کې کارونه کوي او هغوی پې څه کوي، هغې نه الله خلاصي کړی وایي. قرآن ته ناستې وایي که د دې نعمت ناشکري وکړئ، وره بیا به وروسته زندګي خرابه شي. غیبتونه مه کوئ، بېځای خبرې مه کوئ، د استادانو قدر وکئ، د مدرسې احترام وکئ. کم طالب او طالبه چې هغه وایي زه عالم شمه او د استاد احترام یې نه کړی، الله علم نه ورکوي. او تجربه وکئ که بې ادبه طالب او طالبې نه چېرته خیر خور شوی او ما ته چا وښود، زه به انعام وله ورکړم. ابو هریره ته چا وویل دا حدیثونه دي ولې ډېر کړه؟ نو هغه دوه وجې بخاري کې ذکر کړي دي. یو دا چې انصارو به زمینداري کولې، مهاجرو تجارت، او ما صرف ګېډه مړوله. کله به په وږې ګېډه په محمد رسول الله پسې روان وم، کله به را وغورځېدم، لا سپی به راله خلکو مږلې، وایي دا بېهوشه شوی دی، پیران کېدي، په ما به پیران نه و. دویم ما د نبي سلم زما د استاد خدمت وکړ، څادر مې ورته خور کړ، ما ته یې څادر سینې پسې ونیسه، چې مې ونیو بیا مانه خبره نه ویله. هغه ابو هریره چې مروان ته چا ویل دا سړی به د ځان ته حدیث ووایي، راووت، وایي ما ته زر حدیث ویله، شاته ورته دوه کسان کېنولي، دا ولیکه. کال له هغه ورځې ورته ویل اپرسکاني زر حدیث راته ووایه، هغه ټکي په ټکي صحیح ویل. کاتبانو ته ویل څونه غلطي وکړه، وایي ما غیر حرفا بحرف، یو ټکی یې نه دی بدل کړی. ابو هریره ولې الله عزتمن کړ؟ استاد قدر یې وکړه د محمد رسول الله. انس ابن مالک الله دې درجې ته ودرسو، د استاد قدر یې وکړه. خولې چې غلط عادت شي، خاص کر هغه جنۍ چې هغه سبق وایي او په خولې غیبت هم کوي، وایي داسې بخاري ته به ناست دی، د کور د کارونو نه مې ځان را پټ کړی، قسم په الله که د دې نه خیر خور شي. نن مې حدیث کې ویلې د نبي صلی الله علیه وسلم یوه بیبي ده، صفیه رضی الله عنها، سفر باندې تللی، د هغې اوښ مریض و. نو زینب ته یې ویلې، د ام المؤمنین عایشې روایت دی، زینبي ستا دوه اوښان دي، زه دا یو دې له ورکړم. بنې وه که نه؟ هغه ورته غلې وه ورته ویې ویلې چې علي بنت الیهودي، د یهودي لور له اوس اوښ ورکړم، دا یهودنۍ لور ده. نبی سلام ته ډېره مرداره خبره دې وکړه او د الله نبي دې خفه شو. ذوالحجه محرم او نیمه میاشت د سفر محمد رسول الله د زینب څخه خبرې ونه کړې، ولې غلطه خولې وغورځوله. رسول الله علیه السلام د ابوبکر بچی ده عایشه صدیقه، د عمر بچی ده حفصه بنت عمر،
د صفیه باره کې وایي حسبک من صفیه انها قصیره، تا دې ولشتنه کې لنډۍ څه مو دې ولشتنه کې لنډۍ ده او ته صفیه لره نو بره ده. محمد رسول الله ته وایي دسې د بیمانۍ خبره مو وکړه، دسې خوشې خبره مو وکړه، مرداره پلیته خبره، لو مزجت بماء البحر لن تنه، که د سمندر اوبو کې واچې د سمندر د اوبو خوند هم خرابوي. کومه ژبه باندې چې غیبت وشي، دروغ پې وویل شي، بې فایدې خبرې پې وویلی شي، الله سبحانه وتعالی هغه ژبې له توفیق نه ورکوي چې هغه د دین کار وکړي. خویندو چې وخت ضایع نه کوي، ګوره ځان نه داسې ښځې جوړې کوي لکه د سعید بن المسیب لور چې په وداعت یې واده کړه، هغه کتابونه راغوستي، وایي چېرته ځې؟ او پلار نه سبق لازم، ویل کښېنه. وایي څه کې؟ وایي پلار دې غوسه کېږي. وایي ته کښېنه مړه. هغه ویل ښه څه دي؟ وایي کښېنه. وایي کتاب کلاو. ویل څه وایي ته سبق وایم؟ نو ته وایي چېرته ستا علم او چېرته سعید بن المسیب. وایي والله اعلمك علم سعید حرفا بحرف، قسم په الله ما مدرسه کې څه وخت نه دی ضایع کړی، د سعید بن المسیب علم د ټکي په ټکي وایم. ابو داو وایي چې کتاب پې وي او د پلار نه یې ښه وایم، ځکه په ته یاد و خپل تحقیق به یې پرې کوم. ای خویندو ای بچو داسې وخت تېر کوئ لکه د سعید بن المسیب لور چې د ابو هریره صاحب نه صحیح وکړه. یو عالم دی د احنافو کې امام کاساني ملک العلماء، دا ډېر یو ناشنا عالم دی. د ده لور د فاطمه او دا د ملک مفتي و، نو چې فتوا به یې ولیکله نو بیا به په هغې باندې د دې دسخط چې به و د ده لور دسخط به یې پرې و، د ښځې به یې پرې و. یو ځل پلار دی بادشاه ویلې ته به ما څه قاضي خط یې راولېږه، سپیان یې ورسره راولېږل، هغې مور یې راواغېستې، بچی له یې ورکړه، بچی دې به ورته جواب ولیکه. زموږ استاد مدرسو طالبان او جینکۍ الله دې رحم وکړي، نو د کپړو غم کې او بس د سرخیانو د لباس او د دې او زه سبق راینم هله بچیا پلار ته د کسالي صاحب دغه وکړه. هغه مور څه ورته ویل؟ ولیکه ورته چې الله ته ویې لیکل بسم الله الرحمن الرحیم من فاطمه بنت علاؤالدین الکاسانی السلام علیکم ورحمت الله فإني احمدک الله. د الله حمد نه وروسته ورته وایي پلاره رښتیا چې محمد رسول الله ویلي دي چې من اتا ابواب السلاطین افتتن، د بادشاه دربار ته څوک راغی فتنه کې واقع کېږي، ستا 2 ورځې کېږي قاضي کېږي، تا نه د خپل امام ابو حنیفه فقه هم یېره شوه چې ښځه به بې د محرم نه د کور نه نه وځي، تا ماپسې سپیان رالېږي، د الله نه ویرېږه، استعفا ولیکه او کور ته راځه. امام کاساني چې کله استعفا ولیکله دا خط وکړه په ژړا شو، وایي رښتیا ما نه ایمان ځي دلته، بسم الله یې ولیکله او استعفا یې ولیکله، راغی کور کې کېناست. بچی ته وایي الله دې جنتونه درکړي، تاسو د لوی فتنې نه خلاص کړه. ابوالعلا په نوم یو عالم و، هغه کاغذ راواغست، وایي څه کې چا ورته ویلې؟ وایي دغه کتاب لیکلی دی کاساني تحفة الفقهاء، زه دا شرحه کومه، وایي روپۍ به درکړي. هغه ویل الله دپاره یې کومه، الله دپاره چې کار کې که نه نو بیا الله څه ورکول کوي. راغی 9 جزه کتاب بدایع الشرایع صنایع دا یې لیکلی و، مخې ته یې کېښود شیخ دا واله. وایي څه پې وکړم؟ وایي دا مې خدمت وکړم. وایي د څه دپاره دې وکړم؟ وایي لله لا لعوض ولا لغرض، زه نه غواړم. هغې ویلې ښه. وایي د رسول الله علیه السلام ادب دی موږ ته چې چا الله هدیه درکړه فاصیبو علیها بدله وله ورکوي. کور ته راغی ښځه یې کېنوله، لور یې کېنوله، وبچئ خاوند به کې؟ هغې ویلې و ښایسته هلک مې پیدا کړی، داسې دینداره دی چې د شکل کې تقوا ښه دغه نه دې ورکړو. پلاره بس ښه خبره ده ورکړو، او ښه خبره ده چې دینداره سړی دی. اذا جاءکم ممن ترضون دینه وخلقه فزوجوه. علما وایي راووته نکاح یې وتړله، وایي څه چل وکړه؟ وایي شرحه النفحه او شرحه تحفه تحفة الفقهاء شرح کړ ونکح فاطمه، او پلار یې فاطمه کړه زه دا واخله دا بس. اول تعلیم ما کور نه شو، وایي دا ما څه کور سره کور شه راځه. بیا چې به فتوا راتله 4 نسختې به وي، د کاساني به وي، د ده د لور به وي، د ښځې به وي، د زوی به وي.
باید چې ښځې داسې وخت تېر کړي مدرسو کې ټیم ضایع نه کړي. الله د دې یو وخت خدمت الله تپوس کوي، تاسې باندې خرچې کېږي، پلاران د باندې کوي، میندې د باندې. او د ښځو خو ډېر کم عمر دی، بس د ګلتوب د بوټي مثال یې نن وړوکی او سبا له بېرته زوړ شوی. نن به وړه ماشوم وي، سبا به واده کړو چې خبرېږي نصیب به پسې رواني. وخت ضایع نه کوي. ګوره د وخت ډېر خیر دغه وکوي، د وخت قدر وکوي. چا چې د وخت قدر کړی دی او که تاسې نن وړې جینکۍ وئ بچو، تاسې دا یوه سبا د بچو مور ګرځئ. د بچي د مور غېږ دا د بچي اولنۍ مدرسه ده. تاسې د لوی لوی کورونو سرپرستانې جوړېږئ. وخت مه ضایع کوئ، د استادانو بې احترامي مه کوئ، د مدرسې مه کوئ، د کتاب مه کوئ. الله سبحانه وتعالی به الله علم درکړي، او چې چا دا کارونه کړي دي الله ورته عزت ورکړی، او چې چا د علم سپکاوی کړی دی ګناهونه کړي دي الله سبحانه وتعالی ذلیله کړي دي. د نظرونو حفاظت وکړي، د ژبو حفاظت وکړي، د سترګو حفاظت وکړي. الله به د دنیا او د آخرت عزت درکړي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسې نه راضي شي، او الله دې زموږ او ستاسې خاتمې په ایمان کړي. او الله چې څنګه داسې راجمع شوي الله دې دغسې جنت کې راجمع کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. جزاكم الله خيرا. الله الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن.